د هېواد په ختیځ زون کې دیني عالمان وايي وسلوال طالبان د افغان وژنې د مخنیوي په موخه اوربند وکړي او جګړې ته د پای ټکی کېږدي. ننګرهار ولایت کې د ختیځ زون د 4 ولایتونو لسګونه دیني عالمانو او قومي مخورو د یوې سترې غونډې پر مهال له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې سراسري اوربند وکړي ځکه د دوی په خبره جګړه هیڅ ګټونکی نه لري او یوازې افغان وطن پکې ورانیږي. دیني عالمانو د خپلو خبرو پر مهال وویل د وسلوالو طالبانو هغه بهانه چې افغانستان کې بهرني عسکر میشتي هم ختمه شوي نو دا روانه جګړه مطلقه پردی او د افغانانو نسل وژنه ده. دوی زیاتوي افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغانانو رښتینی بچیان او د وطن ساتونکي دي چې ملاتړ یې پر ټولو فرض دی. افغان وجل مطلق حرام دي د هیڅ آیت او د هیڅ حدیث او د فقه په هیڅ فقره او قاعده کې د دې خلکو وجلو هیڅ دلیل نشته. مطلق حرام دي کړي دي. خپل پولیس هغه زموږ دي زموږ اولادونه دي هر کور نه پشتیبانه لري په هر کور کې ورته دعاګانې کېږي په هر کور کې د خپل اردونه د خپل امنیتي قواو نه حمایت موجود ده تر شا یې ولاړ یو او انشاءالله ولزي دوی به د افغانستان دفاع کوي او الله عزوجل یې دې د قربانیګانې قبول کړي الله عزوجل دې حافظ و ناصر شي دی. یو شمیر قومي مشرانو هم د یادې لویې غونډې پر مهال وویل افغانان د سولې غوښتونکي دي او نور د هغو خلکو تر شا نه درېږي چې جګړه غواړي. دوی وایي تر دې وروسته هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د وطن د ورانولو پلانونه عملي کړي. او سیګار یو موسسه ده او ټولو انجوګانو خارجیو په افغانستان کې سروې کړې ده چې 100% کې افغانان د سولې د مصالحې طرفدار دي. په یاده غونډه کې د ننګرهار والي ضیاء الحق مرخیل وویل د نړۍ سترو دیني عالمانو او اسلامي ټولنو د افغانستان اوسنۍ جګړه حرامه بللي له همدې امله هیڅ دلیل نشته چې اوسنۍ تپل شوې جګړې ته د جهاد نوم ورکړل شي. ګوري چې بهرنیان ووتل اما جنګ شدت پیدا افغان وژنې شدت پیدا فلسطینیان او اسرائیل سره اوربند وکړو خو افغان د افغان سره اوربند نه کوي مسلمان د مسلمان سره اوربند نه کوي اسرائیل حاضر دی خو طالب نه حاضر دی برمون شي هیله مې دا ده چې حقایق بیان هم پر موږ فشار راوړي هم پر طالب فشار راوړي د ویلو ده چې 2 ورځې مخکې د جنوب غرب زون دیني عالمانو قومي مشرانو او سلګونه خلکو هم له وسلوالو طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه او د بین الافغاني مذاکراتو د بیا پیل لپاره پر دواړو لورو غږ وکړ.